السلام علیکم محترمین و الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. دوستانو د رزق د تنګي لپاره یو نبوي مجربه نسخه یو نبوي وظیفه لتاسو سره شریکه کوم چې دغه وظیفې په برکت سره تاسو چې څومره مال او دولت له الله تعالی څخه وغواړي الله تعالی یکن فیکن کی درکوي. فورا الله پاک جل جلاله تاسو مالدار کوي، لفقر غریبی مسکنت څخه مو خلاصوي. دا یو داسې مجربه وظیفه ده چې نبوي وظیفه ده. نبی علیه السلام صحابه ته ښودلې وظیفه ده. صحابه راتلل نبی علیه السلام ته د رزق د کمی شکایات کول چې یا رسول الله فکور کې می فقر زیات ده، غریبی زیاته ده، مسکنت زیات ده، اولاد می وږی ده، دومره نه لرم چې د خپل د کور د عیال نفقه کم. یا رسول الله نبوي نسخه راته وښیه چې د هغه په برکت سره زه له د فقر څخه خلاص سم. صحابه کرامو هم چې کله به له فقر سره مخ کېدل په قرآنی آیاتو سره یا په نبوي وظایفو سره به هغه فقر له مابین څخه ختموي. ختم کېدونکی خو اصل کې الله ده، خو د دې دغه وظیفه چې قرآنی آیاتونه یا احادیث دي دا به یو وسیله ورته وګرځوله، نو الله تعالی جل جلاله به د دې په برکت سره دی له فقر څخه خلاص کو. بیا داسې وظیفې چې د فقر لپاره به دی د غریبی او له مسکنت څخه به ډېر په تکلیف رسول الله ته براتلو، بیا چې به د نبی علیه السلام له خولې څخه کم الفاظ دی ته ووتل چې تاسو غواړئ له فقر څخه ځان خلاص کړئ، له مسکنت څخه ځان خلاص کړئ، نو دغه وظیفه وایاست، نو هغه به الله تعالی بیا څنګه نه قبلوله چې د نبی علیه السلام له خولې څخه به ووته. بیا په هغه زمانه کې صحابه کرام چې د لوړ عزم خاوندان وو، عقیده یې دومره مضبوطه ولې، یقین یې دومره مضبوط پر الله تعالی باندې چې کله به دوی هم هغه وظیفه کوله فورا به الله تعالی له فقر څخه خلاصول، ځکه چې هغه صحابه کرام چې وو ډېر د لوړ عزم متین خاوندان وو. نو ځکه نبی علیه السلام هم فرمایي، علماء کرام هم فرمایي چې فوز زمانه کې چې خلق دومره صدقه وکي لکه کوهتور ډیر غټ غر ده، مثلا دومره صدقه وکي خیرات، خو د صحابه کرامو د هغه صدقې وځای ته نشي رسیدلی کم صحابه کرامو چې په هغه وخت کې یوه خورما صدقه که. ولی ځکه وجه هم دا و چې د صحابه کرامو په هغه صدقه کې اخلاص زیات و، دغه نیت یې لله فی الله خاص د الله لپاره و، او وظیفې چې به هم څومره د دوی زر قبلېدلې او ډېر زر به الله تعالی له فقر خلاصول، ځکه چې د دوی یقین هم مضبوط و، عقیده هم مضبوطه و. داسې نه و لکه په دې اوس زمانه کې چې له یو عالم څخه څوک یو وظیفه واوري د رزق د تنګي لپاره، خو پر هغه باندې د دوی یقین داسې وي چې ګوره وسي که نسي و، نو بیا هم دی پریشانه وي چې هر څومره وظیفې وکړي بیا هم دی له فقر او له مسکنت څخه نه خلاصېږي. ولې؟ ځکه وظیفه هغه د تورې هغه دي، آیاتونه هغه دي چې رسول الله و صحابه ورته ښودلي و، هغه ورڅخه خلاصېدل له د فقر له غریبۍ څخه. خو اوس زمانه کې خلک نه ورڅخه خلاصېږي، وظیفې هم ډېرې کوي. وجه هم دا ده د دې خلکو یقین مضبوط نه ده، د دې خلکو عقیده مضبوطه نه ده. زه تاسو ته دوستانو ګارنټي درکوم چې تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکړئ، خو یقین مضبوط وي، سره له یقینه عقیده مو مضبوطه وي. که تاسو الله تعالی له فقر او له غریبۍ څخه نکس خلاص بیا راسي ماته، بیا بالکل زه جرمانه یم.
که یقین مضبوط وي عقیده مضبوط وي ضرور به دی الله تعالی له فقر او له غریبی څخه خلاصوي. نو محترمینو دغه وظیفه تر تاسو رسوم، تاسو دا ذمہواری لځان څخه وباسي، غاړه خلاص کړئ، تاسو یې تر نورو ملګرو ورسوي، هغه به هم په دې وظیفه باندې عمل وکړي، شاید هغه هم له فقر سره مخ وي او الله تعالی یې بیا اخلاص کړي، تاسو به هم په ثواب کې ورسره شریکان یاست. دا مجرب عمل وکړئ، الله تعالی به دې داسې زر له فقر او له غریبۍ څخه خلاص کړي چې ستا به سوچ او فکر هغه طرف ته هم نه وي. خدای یوه خبره زه بار بار درته کوم چې یقین مضبوط کړئ، عقیده مضبوطه کړئ. ته چې دا وظیفه شروع کوې دا زه چې درښیم تر دې مخکې به ستا سل په سله کې دا یقین وي چې زه چې دا وظیفه وکړم الله تعالی ما له فقر خلاصوي، الله تعالی ما له غریبي خلاصوي، الله تعالی ما له مسکنت خلاصوي. بیا به دا وظیفه سل په سله کې تاثیر کوي، بیا به دا وظیفه ډیره مجربه وي. راځئ محترمینو هغه وظیفه درښیم. هغه وظیفه د ماخستن له لمانځه وروسته، د سهار له لمانځه وروسته چې له خپل لمانځه فارغه سواست دغه تورې به ووایاست: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دغه تورې به یو نیم سل واره ووایاست: استغفر الله استغفر الله. دغه تورې به یو نیم سل واره ووایاست. لغه وروسته به د فقر په باب باندې الله تعالی ته لاس پورته کړئ، دعا به وکړئ. دوستانو دا دعا د سهار له لمانځه وروسته، د ماخستن له لمانځه وروسته، بل وخت یې مه کوئ، په دې دوران کې کوئ، ځکه چې دا مجرب توري نبوي نسخه ده، انشاءالله نبوي عمل ده، انشاءالله الله پاک جل جلاله به مو له هغې وروسته بیا چې دغه وظیفه تاسو کوئ الله تعالی به مو له فقر له غریبۍ له مسکنت سره هېڅ کله هم نه کړي مخ.